په پخوا زمانو کې به ښځې هم جومات ته تللې. نو یوه نجلۍ چې روزمره به جومات ته تلله نو یو ځوان یې مخه نیوله. روزمره یې ځوان مخه نیوله د دې لپاره چې دې ځوان له دې نجلۍ سره مینه نه لرله. بالاخره د نجلۍ ډېره ستړې شوه ځکه روزمره دې ځوان ورته مخه نیوله. بله ورځ چې نجلۍ کله جومات ته ځي نو دا ځوان یې مخې ته ودرېږي په ډېرې غوسې سره. د نجلۍ ورته وایي چې ته ولې زما مخه نیسې؟ هلک ورته وایي چې زه له تا سره مینه لرم. نجلۍ ورته وایي آیا ته رښتیا له ما سره مینه لرې؟ هلک وایي هو. آیا غواړې له ما سره حلاله نکاح وکړې؟ هلک وایي آماده یم چې در سره حلاله نکاح وکړم. نجلۍ ورته وایي زه صرف او صرف یو شرط لرم، که چېرته هغه شرط تا زما پوره کړ نو زه به حتما له تا سره حلاله نکاح وکړم. هلک ورته وایي کوم غر درته چپه کړم؟ راته ووایه هر رقم شرط چې ته په ما تړې زه آماده یم چې درته وکړم. زه صرف او صرف تا غواړم. نجلۍ ورته وایي چې ته 40 ورځې د الله تعالی په عبادت کې تېرې کړې، یعنې جومات ته راشه. هلک ورته وایي 40 ورځې نه، زه به پوره یو کال تېر کړم. نجلۍ ورته وایي نه، ته 40 ورځې راشه، په یو 40مه ورځ به زه په همدغه ځای کې تا ته ناسته یم او ته به هم راشې، ولاړ به شو او نکاح به وتړو. خو تر 40 ورځو ته له ما سره ملاقات هم مه کوه، ما ته په لاره کې هم مه کښېنه، ما بیخي وینم. هلک ویل سمه ده، آماده یم. هلک د ورځې په تېرېدو روزمره جومات ته تله. بالاخره 40مه ورځ پوره شوه، یعنې د شرط ورځ په یو 40مه ورځ د نجلۍ په همدې ځای کې ناسته ده چې هلک راغی. هلک راغی، نجلۍ مخې ته لاړله. هلک ته یې مخ وګرځوه. نجلۍ ورته لاس واچو راتاو یې کړو. وایي نن خو د وادي ورځ ده که نه، ځه چې ځو نکاح وتړو. هلک وایي نه زه نه غواړم چې نکاح وتړم در سره. نجلۍ وایي ولې؟ تا ته خو ما شرط درکړی او شرط دې پوره کړ، راځه. هلک ورته وایي چې زه اوس د پخوا په شان تا سره مینه نه لرم. نجلۍ ورته وایي ولې؟ هلک ورته وایي ځکه چې په دغه 40 ورځو کې ما د خپل پاک رب سره دومره مینه پیدا کړه چې دا د دنیا مینې راته ټول یو تمثیل ښکاري، ټول راته یو ډرامې غوندې ښکاري، ټول راته یو دروغ غوندې ښکاري. نجلۍ په خندا شوله او هلک ته یې ویلې چې زه پوهېدمه ځکه په تا دا شرط ما کېښود، ځکه چې یو انسان که چېرته 40 ورځې د زړه له اخلاصه د الله تعالی عبادت وکړي، لمونځ وکړي، هېڅ یو لمونځ قضا نه کړي، 40 ورځې که چېرته یو انسان د الله تعالی په عبادت کې تېرې کړي نو هغه به د خپل رب سره دومره مینه پیدا کړي، د هغه زړه ته به دومره سکون راشي، د هغه زړه به دومره نرم شي چې د دنیا مینې به ورته یو تمثیل ښکاري، یو ډرامې غوندې به ښکاري.